نن زموږ معاشره هغه د عربو د جاهلیت حدودو ته ډېره قریبه سوې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګ څخه مخکې چې عرب د جاهلیت په کومه فضا کې اخته وو زما په الله قسم زموږ د معاشرې ډېر اخلاق هغه حد ته رسېدلي دي د عربو د جاهلیت یو مشهوره عقیده دا وه هغوی به دا ویل الاقارب کالعقارب تربور داسې دی لکه لړم چې همیشه په دې فکر کې دی چې یو څوک په نیش ووایي تربور همیشه په دې فکر کې دی چې څنګه تکلیف در ورسي دا د عربو په جاهلیت کې مشهور او زموږ په عقیده کې اوس هم دا خبره کښېنستلې ده لیکن پیغمبر علیه السلام چې راغلی هغوی به یې څه ویل لا يدخل الجنة قاطع چې څوک د تربور سره ښه سلوک نه کوي هغه په جنت کې ځای نه لري ما درته ویل تربور ولې لړم سو قریب ولې مار سو سړي ته تربور ولې سړی په زارو باندې لړي ولې سړی په نیش باندې وایي د هغې بنیاد دا دی چې د تربوره څه دې څه کړي نه دي دستي د تمې په دې تمه او په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به څه راسره کوي چې د هغې سره دې څه کړي نه دي دستي په دې انتظار ورته کښېنستې چې دی به مې صفت کوي دی به مې تعریفونه کوي او دی به مې شکریه ادا کوي لیکن چې کله د هغې د طرفه ستا توقع فرا نسوله بس دستي دې په ذهن کې در وګرځېدی چې دا تربور نه دی دا لړم دی که چیرې تا څه کړي وی د الله دپاره دې کړي وی او الله تعالی څه د انتظار او توقع ساتلی وی بیا خو به الله تعالی د هغې عوض هم په دنیا کې در کړی وی هم په آخرت کې ستا نظر به بالکل د تربور پر طرف ورګرځېدی نه زه دا وایم زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې مزه او خوند په دې کې دی چې ته د تربوره سره ښه کوې دی بد در سره کوي بس چې دی بیا بد در سره وکړي ته ښه ورسره وکړه چې دی مخ در سره واړی ته بیا ورله ورسه پر دې خپل نفس باندې پښه کښېږده خوند په دې کې دی ځکه دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده او دا د پیغمبر علیه السلام نقشه ده دا د پیغمبر علیه السلام د کامیابۍ لار ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې د خپل چند قریبانو سما سوا دا ټوله قریبان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینو تږي وو هغې به په مکه کې تورې تېرولې او د تورو ورزش به کوی چې د پیغمبر سر به څنګه په هوا کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې غاړه کې په مکه مکرمه کې هغه پټور اچي او دا پټو پیچي او د پیغمبر علیه السلام ساه بندیږي او دا سترګې د خپلو ځایو سره غورځي څوک جواب نه لري څوک کلام نه لري حضرت ابوبکر رازغلي صرف یوه جمله ورته وایي ورته اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله وایي ای خلکو دا سړی پر دې باندې وژنئ چې بل جرم یې نه دی کړی خالي وایي زما رب الله دی هغې خلکو ابوبکر داسې وټکاوی ابوبکر یې داسې وواهی پر ابوبکر یې داسې حال جوړ کړي چې د ابوبکر هغې د هغې جسد یې پر جنازه باندې د حرمه څه وایستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره هغې خلکو داسې وکړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به پر سجده باندې پرېوتی دی به د اوښانو د دې لرې و کلمي و نس راځغلاوی په حالت د سجدې کې به یې پر دې سر ورکښېښوی بیا به د پیغمبر علیه السلام سره دومره طاقت نه و چې راپورته سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې په تیاریکو کې ځینې وځي د غره په غارو کې ځینې پټېږي او دوی ورپسې ځي او هغه 3 ورځې په غره کې ځینې تېروي او د هغې څه وروسته بیا په منډه او په غلا باندې ځي تر مدینې منورې پورې لیکن چې په فتح مکه کې راغلی قریبانو ته څه وایي ای خلکو چې کوم څوک د ابو سفیان کور ته ورننوتی زما د طرفه معاف دی ورته چې کوم څوک حرم ته راننوتی زما د طرفه معاف دی ورته چې کوم څوک کور ته ننوتی سلا یې وغورځوله دروازه یې په ځان پسې بنده کله به زما د طرفه معاف دی نو ما درته ویل قریبانو څه وکړو پیغمبر علیه السلام د هغې په عوض کې څه وکړو ځکه د کامیابۍ لار دا ده او د پیغمبر علیه السلام سنت لار دا ده چې د هغې خلکو بدله او د هغې خلکو څه د شکریې او د هغې خلکو څه د ښې زندګۍ تمه مه ساتئ